انسان ولې او له کومه لیکل پیل کړل؟ انځورونه څنګه په الفبا بدل شول؟ او دا سفر له مغارو څخه نیولې تر بیک خودکاره څه رازونه لري؟ سلامونه لیدونکو، راځئ چې نن ورځ د لیک د وسایلو پر تاریخ خبرې اترې وکړو. راسره تر پایه واوسئ. انسان لا لیکل نه زده خو لیکل یې کولی شو. دا به ستاسو ډېره یوه جالبه خبره شي چې څنګه یو شخص لیکل نه دی زده خو بیا هم کولی شي چې یو څه ولیکي. راځئ د دې پټ راز نه هم ځان خبر کړو. د انساني تمدن پیل له دې سره نه و چې خلک لیکنه وکړي یا لیک وکړي، بلکې له دې سره و چې د نړۍ شاوخوا ښکلي انځورونه جوړ کړي او همداراز د لیک پیل له انځورونو څخه شروع سه. انسانانو لومړی کتاب له مغارو څخه و چې شاوخوا 10,000 کاله پخوا انسانانو په مغارو کې انځورونه جوړول. دا انځورونه یو تن له هغو پکې د حیواناتو ښکارو، د انسانانو ورځنۍ چارې، صحنې او تجربې پکې ښکاره کېدلې. همداراز دا انځورونه یوازې یو هنر نه و بلکې د اړیکو جوړولو یوه لاره هم وه. انسانانو چې په هغه وخت کې انځورونه رسامي کول پر مغارو کې د کومو وسایلو څخه یې کار اخیسته؟ دوی د حیواناتو له وینو څخه، د سوځېدلو لرګیو څخه یعنې د سکرو څخه، د ډبرو څخه او د خټې څخه چې د رنګ جوړولو کې خټه ډېر زیات رول لوبولی شي. د دوی وسایلو څخه به یې کار اخیسته او بالاخره یو انځور به یې جوړاوه چې دا ښیي چې له پیله انسانانو دې ته ضرورت درلوده چې باید لیکنه وکړلی شي، نو تر څو یو څه له ځان سره هم ثبت کړي او نورو ته هم د دې له لارې یو پیام وړاندې کړي. وروسته له دې لیک د تمدن بنسټ شو. یعنی کله چې انسانان کروندګر شول، یعنی کرنه یې پیل کړه، تجارت یې شروع کړ، نو دې ته اړ شو چې باید لیکنه وکړلی شي. یعنی یوازې دوی ته انځورونو بسنه نه کوله، ډېر زیات ضرورت یې پیدا کړ چې باید دوی لیک او لوست زده کړي. نو د لیکلو لومړی رسمي شکل د سومریانو د خټو تختې وې چې شاوخوا 3200 کاله مخکې له میلاد نه بین النهرین سومریانو یو لیک نظم جوړ کړ چې کوفي لیک بلل کېده. دوی به د خټو تختې جوړولې او بیا به یې نرمولې او بیا به یې پر سر له یو کوچني لرګین یا فلزي میل سره لیکل کول. دا لیک به د سندونو، سوداګریزو معاملو، مالیاتو او قانوني ثبت لپاره کارېده. د خټو پر تختو باندې به یې مثلث شکل او مستطیل شکل ټکونه جوړول چې دا ټکونه هم یو نوع ژبه بلل کېدله. او کله چې به د دوی لیک پای ته ورسېده نو دوی به د خټې تختې وچولې چې د تل لپاره دوی ته اسناد پاتې شي. نو د هغه وخت نه خلکو د لیک برخه د هنر برخې څخه بېله برخه وګڼله او د هغه وخت نه راوروسته لیک د تمدن د بنسټ یوه وسیله وګرځېده. د دې نه وروسته لیکلو ډېر زیات پرمختګ وکړ چې تقریبا 2600 کاله د میلاد نه مخکې مصریانو د پاپیروس ورقې جوړې کړې چې د پاپیروس د پاڼو څخه جوړېدلې. دوی به همدا پاڼې راواخیستلې، په 2 حصو به یې تقسیم کړلې او په یو بل به یې کېښودلې او ښه زیات فشار به یې ورکړ چې تر څو ښې وچې شي. بعد له هغه به یو نرم او یو مقاوم سطح ترې جوړېده چې دوی به کولی شو په اسانۍ سره لیکل پرې وکړي. همداراز د دې ترڅنګ د مرغانو اوږدې بڼکې به یې نرۍ کړې او له هغه به یې د لیکلو لپاره کار اخیسته. دا قلمونه د لیکلو لپاره ډېر ښه وو خو ډېر احتیاط هم ضرورت درلوده ځکه چې ډېر ژر ماتېدل او یا به هم رنګ تویېده. د دې ترڅنګ رنګ به یې له طبیعي موادو هم جوړوو لکه د سوځېدلو لرګیو څخه یعنې د سکرو څخه، د زعفرانو څخه، د ګلانو څخه او د بوټو له رنګونو څخه به یې جوړاوه او د حیواناتو له وینو څخه یې هم کار اخیسته. دا مرحلې د لیکوالۍ، نقاشي او سند جوړونې تر ټولو مهم تحول و. د دې ترڅنګ فلزي قلمونه هم اختراع شول
چې د لرګیو څخه او یا هم د هډوکو څخه به جوړ شوي وو، خو یوازې سر او یا هم نوکه به یې د فلز څخه جوړه شوې وه. دا قلمونه به یې په رنګونو کې لندول او بل هغه به یې کار ترې اخیسته. خو دې قلم هم ستونزه درلودله چې یوه ستونزه یې دا وه چې رنګ به یې ډېر ژر وچېده او بل کاغذ به یې خوسا کوه، یعنې خراباوه به یې. خو خلکو په اسانۍ سره ترې کار نشو اخیستلی. که څه هم یو نوی پرمختګ و، خو د خلکو لپاره یو منظم او سټنډرډ قلم نه و. د دې ترڅنګ بال پوینټ قلم اختراع شه چې یو څه نیمګړتیاوې هم درلودلې. په 1938 کال کې د هنګري یو ژورنالیست لاسلو بیرو د یو داسې قلم ضرورت احساس کړ چې رنګ ترې توی نشي او ژر وچ شي. هغه له مطبوعو رنګونو الهام واخیست او یو قلم یې جوړ کړ چې په نوکه کې یوه کوچنی ګوله بال درلوده چې د رنګ بهیر یې کنټرولوه. دې قلم ستونزې هم درلودلې چې یو تن له هغو نوکه یې خرابوه چې په نوکه کې دقیق کار نه و شوی او په سمه توګه لیکل پرې نه کېدل، او د دې ترڅنګ د لیکلو پر وخت به یې کله رنګ زیات شو او کله به یې رنګ کم شو او عامو خلکو هم ترې نشو کولی چې په اسانه توګه کار واخلي. که څه هم لاسلو بیرو یو مخترع و، خو د ده قلم د تجارت کارونو لپاره او یا هم د عامو کارونو لپاره چمتو نه و. د دې نه وروسته مارسل بیک چې د بیک قلم اختراع کوونکی و او یو فرانسوي تاجر هم و، د لاسلو بیرو د قلم اختراع واخیستله او دا یې درک کړه چې دا قلم په بشپړه توګه نه دی جوړ شوی او نیمګړتیاوې لري. نو نیمګړتیاوو ته یې په کتو بیک قلم اختراع کړ. بیک قلم ډېرې زیاتې ځانګړتیاوې لرلې چې رنګ یې هم خاص و، ترکیب یې هم درلوده، ژر وچېده، له قلم څخه رنګ نه تویېده، قلم ډېر دقیق کار کاوه، پلاستیکي بدنه یې ارزانه او شفافه وه، خلکو رنګ لیدلی شو، ساده خو داغ نه ښودونکی قلم و. او همداراز دا خودکار دومره بریالی شو چې یوازې په څو کلونو دننه د نړۍ په هر هیواد کې وپلورل شو. بیک قلم نړۍ بدله کړه. که څه هم پخوا وختونو کې خلکو قلمونو ته لاسرسی نه لره چې د قلمونو نه یې کار هم نشو اخیستلی، که څه هم قلمونه به اختراع شول خو په سمه توګه به یې کار نه کاوه. خو همدا بیک قلم و چې د مارسل بیک لخوا اختراع شو او د خلکو دا مشکل حل که چې هر څوک ترې ګټه هم اخیستلی شي نن سبا. او همدا و چې بیک قلم په نړۍ کې ډېر زیات تغیرات راوستل. د دې ترڅنګ دا د لیکوالۍ، هنر، تعلیم او سواد د پراخېدو ستر وسیله شوه چې تر نن ورځې له 100 میلیارډو زیات بیک خودکارونه تولید شوي دي. دا یو له تر ټولو پلورل شوي توکو څخه شمیرل کیږي او یوازې یو قلم نه و، یو ذهن بیدارونکی وسیله وه. نو په پایله کې ویلی شو چې د قلم اختراع له مغارو انځورونو څخه، د فلزي قلمونو څخه، د بڼکو، د خټو تختو څخه، حتی تر دې چې د بیک خودکاره پورې چې ډېره یوه لویه او تاریخي قصه لري. او په پای کې موږ تاسو ویلې چې د خلکو مشکلات د قلم په برخه کې، د لیکلو په برخه کې د مارسل بیک لخوا حل شو چې په پایله کې بیک قلم اختراع کړ او خلکو کولی شو چې په اسانۍ سره لیکنه وکړي. نو دا وه د قلم د اختراع ډېره یوه لنډه او تاریخي قصه. تر بلې معلوماتي خپرونې ټولو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.